ملګرو د انشا جنازه وشله. د انشا سره ډېر غټ ظلم شوی دی، نو ځکه چې د لاس یې 20 ورځې پس راویستلو دا چې ورکو دا د موټرسایکل مه یې تللی و د ملګرو سره داسې ویل کېږي. نو هغه نن ډېر پس ورک شو، د یوه ماښام رانغلی، بیا سبا له رانغلی. هغسې خلکو پسې ډېر زیات ډېر وګرځېدل، انشا ورکو له پته نه له د 20 ورځې پس دا دریاب له راویستل شولو او چپو به سیټ ته ایستلی و. نو د سره ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی، هر چا کړی دی. نو له کسان خو لا نه دي معلوم شوي، ځکه چې دا موټرسایکل یې هم بوته لړه کړی و، هغه ولې راویستلی و او د انشا لا پته نه لګي. د خلکو ډېرو خلکو دا ویل دا یې به چېرته کړی وي، نه هغه نه پس هم د اخر هم اوبو کې راووته. د سره ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی، هر چا کړی دی. نو دا جنازه وه دا وشله، ډېر غټ ډېر خلک هم راغلي، ځکه چې دې کس سره ډېر زیات زیاتیا شوې ده. د انشا سره هم ویل د جنازې ته وګورئ دومره خلک راغلي دي. نو داسې ظلم نه دی په کار، هر چا ورسره کړی دی.